د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وایي د دې ځای وم د دې ځای سوم. وایي چې د یوه غریب سړي کره میلمه راغی، نه یوه نه دوې او نه درې ورځې وې، څو هفتې پرله پسې تېرې کړې. د کوربه په کور کې خوراکي شان مخ پر خلاصېدو وه. له یوې خوا د خپل اولاد په ډوډۍ پورې حیران و او له بلې خوا یې میلمه د اوږو پیټی و. کوربه چې د میلمه په مخ کې هر څونه د خپلې بېوزلۍ خبره یاده کړه، میلمه بیا هم سر خلاص نه کړ او ښه درانه یې اړولې وه. یو وخت کوربه خپلې ښځې ته وویل چې دا سړی خو زموږ کره داسې بېغمه ناست دی لکه خپل کور چې یې وي، په نیمه خو نه پوهېږي، باید یوه داسې لار ورته جوړه کړو چې خپل کور ته ولاړ سي. ښځې ورته وویل چې میلمه یوازې یوه مور لري چې ډېره سپین سرې ده، ورته وبه وایي چې مور دې ناجوړه ده، ګوندې په دې خبره وارخطا او خپل کور ته ولاړ سي. میړه هم ورسره ومنله او میلمه ته یې د هغه د مور ناروغي ور یاده کړه. میلمه وویل چې زما خیال و چې سبا کور ته ولاړ سم، خو اوس چې مې مور ناجوړه ده نه ځم، ځکه چې مور مې ناروغه ده، خپل کار یې خپل کار دی، زما لپاره ډوډۍ پخول او کالي پرېولل بیا بل جنجال دی. ناروغه ښځه ده، هم خپل او هم زما خدمت نسي کولی، تر هغو چې مې مور جوړیږي کور ته نه ځم او ستاسې کره به اوسم. کوربه او ښځې چې دا خبره واورېده نو حیران سول چې اوس څه شي وکړي. تر ډیرو سوچونو وروسته دا نقشه جوړه کړه چې میلمه ته به ووایو چې مور دې مړه سوه. هغه و چې کوربه او میرمن یې خفه او په ژړغوني ډول میلمه ته راغلل. ویل وروره ستا لپاره یو بد خبر لرو، نه پوهېږو چې درته ووایو که یا، خو خیر چاره نسته. همدا اوس ستاسې له کلي څخه یو سړی راغی، ویل ستا مور وفات سوه. کلیوالو ویل چې ده ته ووایه چې ژر راسي. میلمه چې دا واورېده نو پټو یې تر ځان لاندې کړ، ښه آرام ورباندې کښېناست او ویې ویل پخوا که به کور ته تلم خو مور مې ژوندۍ وه، اوس چاته ورسم، بس داسې یې وبوله چې د دې ځای وم د دې ځای سوم. یادونه: دا متل په غزني، وردګو، پکتیکا او لوګر ولایتونو کې ډیر ویل کیږي. کله چې یو څوک په یو کار یا یو ځای کې درانه واړوي او هلته پاته سي نو دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې د 1340 شمسي کال د جنوبي پښتونخوا په هندو باغ یا په نوې اصطلاح مسلم باغ کمپ کې له ښاغلي محمد پذر رشید څخه اورېدلې ده. ښاغلی رشید د پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ د چانخوا د مرغې کلي اوسیدونکی دی، خو ډیر ژوند یې په کابل کې کړی دی. څه ښه یې ویلي دي، د دې ځای وم د دې ځای سوم.